درنو دوستانو سلام مینا احترامات می قبول کړئ. تاسو سره نن د شیرینه دورانه یو ویډیو شریکوم. دغه جنې جنن سبا په ټیک ټاک باندې، په سوشل میډیا باندې، په انستګرام او په ټول میډیا باندې ډیره زیاته خوره شوې ده، خپل مشهورتیا یې کړې ده. دغه جنې داسې یو ویډیو راغلی ده چې په کتلو به تاسو ډیر زیات خفه شئ چې ولې پښتانه داسې شول چې د خپل ځان بې عزتي کوي او د یو څو روپو لپاره یا د یو وران شهرت لپاره، د یو داسې شهرت لپاره چې په هغه کې هیڅ هم په لاس نه ورځي او خپل ځان داسې شرموي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ او د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ماشومان مګورئ. که ماشومان در سره ناست وي نو دا ویډیو سکیپ کړئ. درنو دوستانو، شیرینه دورانه به که تاسو ټیک ټاک ګورئ نو ضرور به پیژنئ، ځکه چې هغه نن سبا په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته وایرل ده. د هغې په باره کې څه داسې ویډیوګانې راغلي دي چې ډیرې زیاتې نازیبه دي. زموږ د فیسبوک پیج ته ډیرو کسانو داسې میسیجونه کړي چې د دې باره کې معلومات غوښتل. نو قدرمنو دوستانو، د دې باره کې اوس تاسو د ټول معلومات درکوو. دغه ویډیو هم در سره شریکوم. تاسو به پخپله وګورئ چې ولې دې د څه دپاره داسې کارونه شروع کړي. خو د هر څه نه وړاندې یو دوه خبرې کول ضروري ګڼم دوستانو. نن سبا چې دوی کوم کارونه کوي، کوم اپلیکیشنو باندې خلکو سره ګپ شپ لګوي، نو هغه د هر چا نه پیسې وهي او دوی ته یې ورکوي. دغه اپلیکیشن په پیسو وي. د دغه اپلیکیشن په دوران کې دوی هر نازیبه حرکت کوي او اکثره خلک د دوی نه ویډیوګانې کوي. دا چې اوس په لندن کې ژوند کوي، هیڅ پروا نه کوي چې په وطن کې څه تیریږي یا په خلکو څه تیریږي، خو د خپل ځان، د خپل شهرت او د خپل وجود نمایش کوي. په دې طریقه باندې خپل ګاګ زیاتوي، خلکو باندې ځان پیژني. قدرمنو دوستانو، که زما اواز تر دې خلکو رسي نو دوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ، نوی نسل مه بېلارې کوئ. نوی نسل به ستاسو د لاسه خراب شي، ځکه چې تاسو خو په خپله ځانونه خراب کړي. په یورپ کې ناست یې، زیباګله په دوبۍ کې ناسته او دا نور هم کله یو ملک کله بل ملک ته ځي. خو کوم چې سوچا مهذبه پښتانه دي، هغوی په دې طریقو باندې، په دې بې شرمۍ باندې خامخا خرابېدلی شي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.